کوم حیوان کولی شي په خپل یو زورور سوک یا لغتې وهلو سره انسان ووژني؟ د یو لوی نیمر نومې دې حیوان که ووهلی نو یوازې مخ به مو څه ناڅه در ټپي کړي، خو جدي نه. په دوهم نمبر کې کینګرو، که یې سینې ته یو سوک ووهلی نو د سابندي سره سم به مو په ځمکه راوغورځوي، خو وژلی مو نه شي. که چېرته چمپینزي بیزو په سوک ووهلی نو ژامه او غاښونه دواړه به مو مات کړي، خو که یې په یوه وخت غبرګ سوکان درکړل نو حتی تر دې چې وژلی مو هم شي. د دې لوی کینګرو د 11 ګوزار چې د انسان د لغتې هم ځواکمن دی، کولی شي اورمیږ مو مات کړي او حتی زړه به ودروي. د شمالي قطب سپینه یاګه د کوپړۍ جدي خرابوالي ترڅنګ به درنه ضربه درکړي چې سمدلاسه به مو له منځه یوسي. په پای کې ځنګلي بالغه ګوریلا د نړۍ مشهور سوک وهونکی مایک ټایسن چې په یو ګوزار انسان راغورځولی شي، دلته د دې ګوریلا زور 10 چنده له مایک ټایسن څخه زیات دی. معنا دا چې که یې ګوزار درکړ، سر به مو په بشپړه توګه مات او برخې به یې 2 متره لرې وشړي، او مړینه خو بیا معلومه خبره ده، ځکه د دې حیوان د لاس سوک د شاوخوا 3000 کیلوګرامه وزن زور لري. که څه هم د دې لویو ګوریلا نسلونه د انسانانو سره نږدې ورتهوالی لري، خو دا دومره خطرناکې هم دي چې که یې چېرته سینه درته وډبوله، معنا دا چې دوی بیخي په غوسه کې دي، او دا داسې عام بیزوګان نه دي، بلکې د 2 مترو لوړوالي شاوخوا 2500 کیلو وزن لري، او کله هم چې انسانان ورسره مخ کېږي نو د ډار له امله ورته سر ټیټوي، ځکه ګوریلا لوړ اواز او پورته سر نه قبلوي.